د ابراهیم علیه السلام بارک راغلی چې اول دغه ګیره سپینه شوله مخکې د هغې نه د چا ګیره نه وه سپینه شوې وایي د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې چې کله سپین ولګېده وایي ابراهیم علیه السلام ویلې چې یا الله ما هذا یا الله دا څه دي دا ګیره مې سپینه شوله سپین اختان پکې ولګېدل وایي الله رب العالمین ورته ویلې چې وقارک یا ابراهیم دا ستا عزت دی وایي ابراهیم علیه السلام ویلې چې اللهم زده یا الله دا عزت ماله زیات کړي ابراهیم علیه السلام وایي چې الله عزت مې زیات کړي دا اختان پکې سپین کړي اوس چې د چا په ګیره کې سپین ولګي هغې پسې تور رنګ راغستی او دا سپینوالی وله ختمی نو شریعت ویلی دی دایم ویلی دی چې ګیره سپینه پرېږده دایم ویلی دی چې سور رنګ وله ورکه او دایم ویلی دی چې دا د تقریبا د 20 صحابو عمل دی چې تور او سور رنګ دا یو ځای که اصفر چې ورته ویلی کېږي او دا وله ورکه کتم ورته ویلی کېږي دا جایز دین را په دې خوا توروالی زمونږ په دین کې مطلقا ناروا دی د ګیرې تورول چې سړی سپین ګیرې شي او هغه د هغې نه وروسته بیا دا ګیره توروي ابوبکر رضی الله عنه پلارو کله چې دا راوستلی شه وایي د دې دا ګیره مکمل سپینه وه نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې یا وله دا ګیره سره کوي یا یې وله زیړه کوي واجتنبوا السواد د توروالي نه ګوره ځان وساتئ چېرته وله توره نه کوي نو نن شیطان قسمه قسم وسوسې دي خلکو ته ورچلي دي چېرې ستا ګیره غټه شي نو خلک به ته مشر سړی ووایي نو ودې وایي که نه نو په دې کې څه خبره ده یا وایي که چېرته دا ګیره دې سپینه شي خلک به ته بابا ووایي نو ته ودې وایي دې کې څه خبره ده ولیکن شیطان دې خلکو ته